یو واره بیا السلام علیکم ګران دوستانو، په خیر راغلاست زموږ خپرونې ته. هغه بعد نو زما نوم حیات الله دی، حیات الله نورزی، د افغانستان اوسېدونکی یم. تقریبا 8 کاله کېږي چې دلته په جرمني کې اوسېږم. او ما چې دی کوم د اول چې زه کوم دلته رالم یو 6 میاشتې د جرمن ژبه یې زده کړله په سکول کې، مطلب مکتب کې. هغه بعد هم بیا تقریبا یو کال د Hauptschulabschluss د نهم صنف چې مثلا موږ داسې ورته وایو هغه وکړي. د هغه سره مې پرلیل پرکټیکوم وکړي د هغه د یخچال د کار ده، ایر کنډیشن یا کلیما تکنیک. نو هغه چې یو کال تېر شو د نهم صنف اسناد مې واخیستل، بیا ولاړم په د غوټه کلټ تکنیک ورته وایي، په هغه کې مې بیا د اوسبلډونګ شروع کړي، د میخاترونیک فور کلټ تکنیک ورته وایي په جرمني کې، او موږ تاسې مثلا د یخچال کار ورته وایو. دا اوسبلډونګ چې دی تقریبا 3.5 کاله وخت نیسي. په دې کې داسې دی چې همیشه مطلب بلاک اونتغي ورته وایي چې یوه هفته یا 2 هفتې مکتب ته سړی ځي، یوه هفته یا 2 هفتې تقریبا پرکټیکل کار کوي. دواړه جلا مکتبونه لري، دواړه په شپرینګ کې دي، تقریبا داسې یو 22 کیلومتره د هانوور څخه لرې دی. نو په میاشت کې اکثره وخت 2 هفتې، اکثره وخت 3 هفتې، اکثره وخت یوه هفته، کله په 2 میاشتې کې مثلا بلاک اونتغیختې درس لري. هغه بعد بیا د کوم باقي مانده وخت دی هغه بیا مثلا په کار کوي په کمپنۍ کې، مثلا یخچالونه جوړوي، غټې کمپنیانې دي، هغو مثلا د یخدانونه دي، غټې خونې دي چې په هغه کې مثلا دا کوم چې د اسباب دي، د خوراک اسباب دي، یا دوا ده، یا نور کوم شیان دي هغه یخوي. د هغه بعد مثلا ناخلفه کوم چې په پښتو کې موږ څه ورته وایي، کوم کومکي ادارې شته چې هغه مثلا تاسو ته په دا کوم درسو کې کومک در سره کوي، هغه هم شته. په هانوور کې 3-4 ځای دي، هلته تاسو کولی شئ مثلا چې هلته هم ځان داخل کړي، هلته کومک در سره کوي د دې کسب د دې کار په باره کې. نور او کوم چې د دې کوم مصرف دی، مصرف چې مثلا د اوسبلډونګ چې دی په هغه کې تاسو هېڅ مصرف نه غواړي. هغه کومه کمپنۍ کې چې کار کوئ هغه کمپنۍ د دې اوسبلډونګ ټوله مصارف په غاړه اخلي، او تاسو ته هم د میاشتې تقریبا اوس چې کوم نوي خلک اوسبلډونګ شروع کوي د هغو معاشونه چې دي تقریبا د 1500-1600 تر 900 روپۍ تر 800 پورې تقریبا اوله کال ده. بیا کال په کال 100-1.5 د هغه معاش هم زیاتېږي. او مثلا بل دا فایده یې دا ده چې په کوم وخت سړی اوسبلډونګ شروع کړي د هغه وخته چې دی د کومه شټوه چې ده هغه شروع کېږي. مثلا هغه هم ستاسو لپاره ډېر فایده لري چې مثلا کار دا دی چې مثلا څونه وخت سړی د اوسبلډونګ کوي هغه هم ستاسې د شټوه چې کوم ورکوي هغه په دې کې حسابل کېږي. د یخچالو کار چې دی اسانه نه دی، ډېر سخت دی مثلا، لیکن فایدې بیا ډېرې زیاتې دي. مثلا که چېرې د یخچال کار یو څوک زده کړي، هم د برق کار تاسو ورسره کولی شئ، هم د هایڅونګ چې مثلا دی د ګرمۍ او په کورونو چې ګرمۍ د هغه کار پکښې شته ورسره کولی شئ، د برق کار شته پکښې کې، د یخدان مثلا چې کوم اکثره ډېر زیات کسبونه دي چې په هغو کې تاسو ته مثلا بیا ډېر اسانۍ جوړېږي. کولی شئ چې په د یخچال اوسبلډونګ چې تاسو ولرئ په دې کې کولی شئ چې تاسو بیا په ډېرو نورو بخشو کې هم کار وکړئ. که چلند مثلا چېرې سړی اوسبلډونګ وکړي او بیا ووایي چې مثلا یا زه په دې کسب کې نه غواړم چې پاتې شم، کار وکړم، کولی شئ چې په نورو کمپنیانو کې او په نورو بخشو کې هم تاسو ته په دې د دې اوسبلډونګ په اسنادو باندې کار درکوي. بل دا دی چې په دې کې تاسو کولی شئ چې د اوسبلډونګ بعده باید 2 کاله مثلا تاسو کار وکړئ، تجربه حاصل کړئ، 2 کاله بعد کولی شئ چې تاسو ماستري یا انجینري هم په دې کار کې وکړئ. هغه که تاسو مکمله ټیم وخت مکتب لري یا ټایل سایټ ته وایي چې مثلا کار او ماستري چې وکړئ. که چېرې وغواړئ چې کمپلیټ مکمله ټیم کې 2 کاله وخت نیسي د دې ماستري یا انجینري، او که تاسو کار هم ورسره وکړئ، مثلا یو څوک وایي مثلا زه پیسې نه لرم ماښام د خوا سکول ته ولاړ شم، هغه بیا 3.5 کاله وخت نیسي. په 3.5 کاله کې بیا مثلا د دې ماستري یا انجینري تاسو کولی شئ. بل چې دی کار ډېر زیات دی په دې کسب کې،
هر ځای تاسې کولی شئ چې کار وکړئ. ډېرې زیاتې فیرماوې دي اوس مقصد په جرمني کې، لیکن کارګران کم دي. کار زیات دی، کارګر کم دی. معاشونه هم ډېر ښه معاشونه دي چې سړی مثلا یو څه په خپل کار کې ګزارئ او ښه کار وکړي، ایمانداري وکړي، خپل کار سم در سره ورسوي. کار ډېر زیات دی، معاش هم ښه دی. سخت دی، لیکن چې سړی کوشش وکړي او وغواړي چې یو کسب زده کړي بیا اسانه دی. مثلا زه چې دلته رالم ما تقریبا 1.5 کال په جرمني کې اوسېدلم. 1.5 کال بعد ما د اوسبیلډونګ شروع کړی، یعنې نه مې د جرمني ژبه دونه زده وه، نه په کوم د کار سره بلد وم. مثلا ما په اوله واري دا اوسبیلډونګ schaffen کړی، یعنې کامیابه شولم. یعنې چې نه زه پخوا چې دی په افغانستان کې هم زه 2 کاله مکتب ته تللی یم. زه یعنې مکتب کې هم ډېر نه یم تللی. ریاضي و فیزیک و کیمیا و دا شیان هېڅ سر مې نه په خلاصېده. یعنې چې زه یو سړی یم چې دونه مکتب ته هم نه یم تللی او ما دا اوسبیلډونګ کې زه کامیابه شولم. په دې اوسبیلډونګ کې یعنې هر څوک کولی شي چې کوشش وکړي په دې اوسبیلډونګ کې کولی شي چې کامیابه شي. یعنې سخت دی، لیکن که چېرې سړی وغواړي او کوشش وکړي هېڅ مشکل نشته. نورې ادارې شته چې په هغه ستاسې سره کومک کوي. سخته برخه د تا په نظر څه وه؟ تیوري سخته وه که خپل عملي کار؟ عملي کار چې دی هغه تقریبا چې یو سړی لږ لاس په کار کې ښه هېڅ مشکل نه دی. عملي کارونه چې دی هغه اسانه دي. تیوري یې سخته ده، ریاضي ډېره زیاته لري. مثلا چې هر یو برخې ته ولاړ شي په هغه کې کیمیا، فیزیک، بیولوژي دغسې برخه شته چې مثلا اوس زیاتره کار چې دی د ګاز سره دی، بیا څو رقمه ګازونه راځي. مطلب تیوري یې چې دی یو څه سخته ده. په تیوري کې صرف چې دی یو څه سختي لري، لیکن هغه هم که سړی کوشش وکړي او وغواړي چې مثلا 2 هفتې مکتب لري، هر ورځ چې د مکتبه راسې وخت لري، سړی کوشش وکړي چې یو څه مثلا خپل درسونه ووایي، هېڅ مشکل نشته، کولی شي چې سړی هغه مې زده کړي. او ډېره مننه. تا نو یوازې د مکتب سند دې واخیستی، یعنې اړتیا نه وه چې د ژبې بل سند وړاندې کړې د اوسبیلډونګ پیلولو لپاره؟ نه، د اوسبیلډونګ دپاره زما څه کوم سند نه دی غوښتلی، خو اکثره دی دا دی چې دا کوم اوسبیلډونګ چې زه کوم د یخچالو چې دی دا کولی شي چې سړی بغیر د مکتب اسناد چې څوک ونه لري، مخکې د NAMSIM سرټیفیکټ غوښتي، سند غوښتي چې هغه ابشوس ورته وایي. او اکثره کمپنیان شته چې هغه بې سنده کار درکوي. مثلا ته کولی شې چې 2 هفتې په هغه سره پراکټیکوم وکړې، 2 هفتې د دې سره کار وکړې، هغه تا وویني چې ته مثلا څنګه کار کوې. کولی شي چې اکثره کمپنیان شته چې هغه بیا تا ته به سند هم کار درکوي، داخلي دی په اوسبیلډونګ کې. مثلا که چېرې د NAMSIM یا د 10م سند که څوک ولري بیا خو ډېر ښه دی، بیا مثلا په زیاتو کمپنیانو کې چانس ده.